که انسان عقل ولري، سوچ ولري، فکر ولري، نو هغه د ګناهونو اقدام نه کوي چې ویې کړي، د ګناهونو ارتکاب نه کوي. کله وحاشا، هیڅکله به داسې ونه کړي چې دا د عقل د لاسه ورکړي، عقل نور دې د لاسه ورکړي او دا دې د ګناهونو مرتکب جوړ شي. عقل ورونو د الله سبحانه وتعالی د طرف نه یو خاصه فرزو ده، ځانګړی احسان دی په دې انسانانو باندې، په دې پیرانو باندې، په ملائکو باندې. دا درې مخلوق ذوي العقول دي، دې ته الله رب العالمین عقل ورکړی دی، انسانان، پیران او ملائکان. نور مخلوق شعور لري، ولې د عقل چې کوم کمال دی او کوم امتیاز دی هغه د دوی سره نشته دی. د دې د وجې نه اهل علم وایي په اسلام کې د عقل ډېره لویه درجه ده، ډېر لوی مکانت او مرتبه لري. وایي په مخ د ځمکه باندې بله داسې عقیده نشته دی، بل داسې منهج نشته، بله داسې تګلاره نشته دی چې د انساني عقل دی دومره اکرام او قدر کړی لکه څومره چې قرآن کړی دی، لکه څومره چې اسلام کړی دی، چې د انسان عقل دی سالم وي، دا دی روغ وي، دا دی جوړ وي، دې کې د هیڅ نقص او عیب موجود نه وي. قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی بار بار د عقل اهمیت ذکر کړی دی، فرمایلی دی لعلکم تعقلون، دې دپاره چې تاسو د عقل نه کار واخلئ، خپل عقل استعمال کوي. الله د عقل بنده د دې دپاره ورکړی دی چې دا استعمال کړي او بنده پې د ګناهونو نه ځان بچ کړي. عقل کې په لغت کې معنا د منع پرته ده. عقل ته په دې وجه باندې په دین کې عقل وایي چې دا به هم بنده منع کوي د ارتکاب د ګناهونو نه، د الله سبحانه وتعالی د نافرمانۍ نه. الله سبحانه وتعالی فرمایلی دی لقوم یتفکرون، د هغې قوم دپاره په دې کې عبرتونه او فیدې دي چې هغوی د فکر نه کار اخلي، هغوی عقل استعمالوي، د فکر خاوندان عقلمند دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي لقوم یفقهون، د هغې قوم دپاره چې هغوی پویه لري، فقه لري. فقه او پویه انسان د عقل نه بدون حاصلولی نشي. الله عز وجل فرمایي وليتذكر اولو الالباب، دې دپاره چې پن واخلي د سوچه عقل خاوندان. معلومیږي دا چې عقل یو مقام لري، یو مرتبه لري. مؤمنان مکلف دي پر دې باندې چې هغه د عقل حفاظت وکړي، د عقل ساتنه وکړي. الله عز وجل فرمایي یا اولی الالباب لعلکم تتقون، ای د خالص عقل خاوندانو، دې دپاره مې دا حکمونه رالیږلي دي چې تاسې د الله سبحانه وتعالی د نافرمانۍ